نو د کهانۍ په شروعات کې موږ ته 1000 ساله پخواني یو پرنسس وښودلی شي چې چا خو به هم هغه ولیدلی نو هغې ته به یو شراب میلاو شو چې کوم انسان ته به شراب میلاو شو نو هغه په 40 سال عمر کې مړ کېدو او دا شراب به پیړۍ په پیړۍ د دې په دې زندګۍ کې چلیدو. د دې شراب ختمولو صرف واحد یو طریقه وه چې ډرایګن بون او یو خیره وه دا دواړه به یو ځای کړل نو د هغې د وجې به دا شراب د ټولو خلکو نه ختم شو. راني خپل طاقت او خپله یره د خلکو زړه کې برقرار ساتلو دپاره ټولو خلکو ته دا شراب ورکړی و. بیا موږ ته په پریزنټ ټایم کې یو پروفیسر وښودلی شي چې دی خپل شاګرد خوبای سره لګیا وي او د هغې معلومولو کوشش کوي چې د هغې په مدد سره دا شراب د ټولو خلکو نه ختم کړي خو د اوسه پورې خو هم صرف 3 پهلیانې حل کړی وي او 8 پهلیانې ته پاتې وي او هغه خوبای ته ووایي چې د 8 پهلیانې زما لپاره حل کول ډېر زیات مشکل دي. بیا سین شفت شي او موږ ته د یو دوه ملګري پیټي او ګولډي وښودلی شي چې هلته د پیټي ګرلفرینډ لینګ لونګ هم راغلي وي. دا خلک دې سره په ډرایګن بون باندې هنګامه شروع کړي چې موږ ته هغه وښایي خو دکه دوران د لینګ لونګ پلار راشي او دې ټول منع کړي او بیا هغه دې خلکو ته ووایي چې دې د ډرایګن بون څونه په مشکل باندې حاصل کړو چې د هغې د وجې دې ته شراب هم میلاو شو او دا ډرایګن بون سبقاونه چې دا اصلي ته دې وښودلی شي او دا ټول خلک د هغه ځای نه رخصت کړي. موږ ته پروفیسر وښودلی شي چې دې یو بل ملګري شریل دې راشي او هغې ووایي چې ماته د یو کس پته معلومه شوې ده چې په هغه یو پاګلخانه کې دی او هغه یو پروفیسر دی او هغه باقي پاتې 8 پهلیانې حل کولی شي. دې ټول د هغه پروفیسر ملاقات له هاسپټل ته لاړ شي خو د دې د راتلو نه مخکې د دې د راتلو هغه ته پته ولګي او د کمال خبره دا وي چې دا پروفیسر لوند وي. پروفیسر د دې په باره کې ډېر عجیبه خبرې وکړي او ډېر عجیبه حقایق د شیرلي او د خوبای په باره کې دې ته بیان کړي. باقي پاتې د 8 پهلیانو د پروفیسر نه تپوس وکړي چې په هغې باندې هغه صرف شیرلي ته د ویلو باندې راضي شي او په کمره کې هغه شیرلي سره اخوا دېخوا خبرې کوي چې په هغې شیرلي غوسه شي او باقي پاتې پهلیانو ته تپوس وکړي نو په هغې ورته هغه خپلې ماتې سترګې وښیي او ورته ووایي چې دغلته مه ځئ. دې ته چونکې د هغه پروفیسر نه څه خاص انفارمیشن میلاو نه شو خو دوی بیا هم د هغه هیري یعنې کولیسټرل بون په تلاش کې روزي او مخکې روان شي. په لاره کې د لینډ سلایډینګ د وجې دې د غر د پریوتنې لږ څه کې بچ شي چې د هغې د وجې دې ګاډی خراب شي او خواته یو هوټل کې دې سټې دپاره لاړ شي. د شپې د هغه هوټل په باغچه کې جوګنو یعنې فایر پلایز راغونډ شوي چې د هغې د وجې هغه باغچه ډېره زیاته ښایسته ښکاري. د هغې د رانیولو کوشش کوي چې په هغې ورته د هوټل اجنې ووایي چې څوک هم دا رانیوي نو هغه وسوځي او مړه شي او بیا ته فایر پلایز کینګ وښیي چې هغه دې په یو ډبي کې بند کړی وي او د هغې د سره کولاوخونه نه یو خوشبو راوخیږي چې د هغې په وجې دا ټول فایر پلایز دې په کنټرول کې وي او هغې جنۍ دې ته ووایي چې دا ټول فایر پلایز د خپل کینګ سره ډېر زیات وفادار دي که چېرې دا کینګ مړ شو نو ټول فایر پلایز به وسوځي او دا به مړه شي. چې کله سبا شي نو د هوټل د جنۍ د یو ګایډ په طور باندې دې سره شي او یو داسې پټې لارې خوا له بوځي چې هغه واحد لاره وه د هغه رانې مقبرې ته تلو دپاره چې کوم ځای کې به هغه خیره پرته وه. دغه ته څه زاړه لرګي پراته وي چې د هغې نه دې ځان له کښتۍ جوړه کړي. د هوټل د جنۍ دې ته ووایي چې د شپې دا ځنګل ذخیره ګیس پرېږدي چې د هغې د وجې انسان مړ کېدی هم شي نو که چېرې لاره کې تاسو ورته هوا آیلینډ ولیدو نو د شپې تېرولو لپاره به هغه ستاسو دپاره ډېر زیات بیسټ وي. دې هغه غار ته بیا ورننوځي. په لاره کې پیټي لینګ لونګ ته هغه جار وښودلی شي چې کومې کې فایر پلایز والی کینګ و یعنې دا اوس د راپټ کړی و. دا غار چونکې ډېر زیات ډراونه او ډېر زیات خطرناک ښکارېده خو دوی بیا هم مخکې په دې کې روان وي. د دې د یو ملګری ګولډي په اوبو کې سمیان ویني چې د هغې د راټینګولو او کوشش کوي نو هغه د په لاس باندې چک ولګوي او د لاس نه څه وینه لاندې لاړه شي او د هغه وینې په خورېدو سره نور میان هم د دې سره اټریکټ شي او دې پس ورپسې شي. اصل کې ویمپایر پیش وي چې هغه د انسانانو شکار کوي او انسانان او غوښه خوري. دغه دوران دې ویني چې په هوا کې بره نور څه بوتان هم ځوړند دي هغه د بره نه راپریوځي شي او په اوبو کې د هغې نه عجیبه غونته کې کریچرز راوځي چې هغه په هوا کې الوزي او هغه اوس په دې باندې حمله کول شروع کړي او دې پسې ورپسې شي او دا کریچر ډېر زیات خطرناک وي نو دوی خپل فایر ګنز راوالي او د هغې په مدد سره دا کریچرز لږ ډېر کنټرول کړي. دوی لګیا وي او د هغه کریچرز مقابله کوي چې د هغې د وجې دوی د یو بل نه بېل شي او په بدلو لارو د ریزې نه بهر ووځي. یعنی هوبای شیرلی او ګولډي د یو سیټ لاړ شي او پروفیسر او لینګ لونګ او بل ملګری په بل سیټ باندې لاړ شي. دلته پروفیسر د یو قبرستان نه تیریږي چې هلته انسانان په کندوګانو کې بند کړي او دغه دوران یو غټه چپ کړي په دې پسې ورپسې شي په دې باندې حمله کول شروع کړي او سیم دغه شان چپکلي په هوبای پسې هم ورپسې وي او هوبای پسې شاته لګېدلي وي. ټول ملګري یو ځای شي او د چپکلي نه مخکې روان وي او دغه دوران شیرلی او هوبای یو داسې کیټ وجنګي چې دواړه
دواړه چپکلي یو بل له مخامخ ولولي او وی جنګي. دی خوشاله شي چې زاغي دواړه بېهوش شو خو هغه بیا هم راپاسېږي او دی په سور پسې شي. مخامخ یو غټه کنده وي چې دی ټول هغې ته ودانګي او لاندې راپرېوځي خو لاندې هم په بلا تعداد سره دغه شان چپکلیانې نورې هم وي. خو باید دغلته وویني چې دا چپکلیانې د اسماني بجلۍ د پلک د وجې هېڅ حرکت نشي کولی چې دغې موقع نه خوبای پیدا اوچته کړي او د هغه ځای منډې کړي او وتښتي. په لاره کې دا چپکلي دا پروفیسر د دې نه ووهي چې هغه په یو جال کې ونښلي. شیرلي دا ټولې چپکلیانې ځان پسې کړي او د غر په یو سایډ کې پټې شي چې د هغې د وجې دا ټولې چپکلیانې د بره نه راشي او لاندې پرېوځي او دا ټولې چپکلیانې مړې شي. او په لاره کې دی هغه اورته خو آیلینډ وویني او د هغه سایډ ته منډې شروع کړي خو بیا هم چپکلیانې څه پاتې وي چې هغه دی پسې ورپسې شي. دا آیلینډ د یو ونې په ذریعه باندې د ځمکې سره کنیکټ و او دی ټول د هغه ونې په ذریعه باندې بره شروع کړي او دغه ټایم خوبای وویني چې بلا چپکلیانې د پسې شاته را روانې دي. خوبای د لرګي د یو تورې په مدد سره مات کړي چې د هغې د وجې ټولې چپکلیانې لاندې پرېوځي او خوبای جمپ ووهي او د آیلینډ ته بره راوخیږي او دی ټول د آیلینډ په مدد سره د چپکلیانو نه بچ شي. دې آیلینډ کې چونکې میګنیټک فیلډ زیات سوی نو د هغې د وجې به دا په هوا کې الوزېدو او دې آیلینډ کې د کمال خبره دا وه چې په ورځ کې به دې 4 سیزنونه بدلول. د شپې خوبای ناستی وي او پروفیسر سره خبرې کوي او هغه نور ملګري لګیا وي تالاف کې لامبي. پروفیسر خوبای ته ووایي چې ما ته داسې ښکاري چې زه به د اخري معلومولو نه مخکې مړ شم. خوبای پروفیسر ته ووایي چې زما د مرګ نه بیخي یاره نشته او زه به د اخره پیدا کوم او بیا تالاب ته لاړ شي او خپلو ملګرو سره انجوی وکړي. چې کله سبا شي نو دی په صبر روان شي او دی د یو غر خواله راشي او دغه دوران د اوبو نه یو خطرناک کیک راوځي. پروفیسر دی ته ووایي چې دا څه عام کیک نه دی، دا کیک چې تاسو ډېر هم زخمي کوي خو دا واپس د اوبو ته لاړ شي چې د هغې د وجې د رازه هم واپس ټیک کېږي او بیا دا کیک په دې باندې حمله کول شروع کړي. دی دا کیک څه طریقې سره په یو جال کې په ساه وهلو غواړي خو دا کیک بیا هم د هغې نه ځان خلاص کړي او لینګ لونګ پسې ورپسې شي. لینګ لونګ د هغې نه وتښتي او یو غر ته وخیږي خو دا کیک یې پسې بیا هم وروخیږي او هغه د غر نه لاندې کې راوغورځوي. دغه دوران پیټي راشي او دا کیچ کی او دا کیک بیا په دې باندې ګزار وچلي چې دی لرې لاړ شي او لرې پرېوځي. دغه ګزاره باندې لینګ لونګ ډېر زیات زخمي شي خو هغه پیټي ته هېڅ هم ونه وایي او دی په شریکه باندې په دې کیک باندې اوس حمله کول شروع کړي او دا په یو جال کې په ساو کې د پاسه بلا لرګي راوغورځوي. په هغې کې دا کیک زخمي شي او دا کیک واپس وتښتي او اوبو ته ورننوځي او هغې پسې شاته خوبای هم ورودانګي. ځکه چې که چېرې خوبای دا کیک مړ نه کړو نو دا به واپس راوځي په دې به حمله وکړي نو خوبای هغه په چاړه ووهي او که ویمپایر مچ دې په کیک باندې راشي او هغه مړ کړي او ویې خوري. خوبای د نور ملګري د یو پړي په مدد سره بره راوخیږي چې هغه په راحتو سره دې ټول ډېر زیات خوشحاله شي. دغه دوران لینګ لونګ د هغه زخم د وجې راپرېوځي او د هغې نه ډېره زیاته وینه تللې وي او د هغه د پیټي په غېږ کې ساه ورکړي چې د هغې باندې ډېر زیات غمزده شي. او پروفیسر د هغې په مرګ باندې دا ډیسایډ کړي چې زه نور مخکې نشم تللی، زه تاسو مرګ کولی نه غواړم، ځئ چې واپس لاړ شو او ټول ملګري هغې سره راضي شي. خو خوبای د هغې نه انکار وکړي او خپل هغه شراب ول نشان ورته وښود چې زه به د اخیره پیدا کوم او دا شراب په ځان نه د ټولو ملګرو نه ختموم. چې د هغه خبرو اورېدو سره دا ټول ملګري خوبای سره شي او خوبای ته وایي چې موږ هم تا سره ځو. خو پروفیسر خپله فیصله بیا هم چینج نه کړي او هغه واپس روان شي او دی د غر ته بره راوخیږي. چې کله بره راوخیږي نو دې ته مخامخ اوسه قبرستان و چې هلته یو بوت و او د هغه په غېږ کې اکه خیره پرته وه. دی چې اخري پسې وځي دغه دوران دغه تابوتونه نور کیک راوځي او ټول راشي او د دې د ګیر چاپېره دې نه تاو شي. خو خوبای په منډه باندې لاړ شي او که خیره راوالي او په بیګ کې واچي او د خیرې راغېستو سره دغه ته خواته ټلې وي چې هغه شور شروع کړي او هغه شور سره ټول کیکلاګان د هغه ځای نه وتښتي. دی په هېڅ څه باندې پوه نه شي او اچانک دغه ځای نه هغه ماتېدل شروع شي او د هغې نه یو غټ سام پروځي او بیا کهاني مونږ فلیش بیک ته بوځي چې دیرانې دې مار ته هغه خیره حواله کړې وه او دې خیرې رکوالۍ دپاره دی د غار ته رالیږلې وو چې هغې خیرې د وجې ته ډېر زیات طاقت میلاو شوی و او اوس دی ډېر زیات طاقتور و او دغه مار اوس په دې باندې حمله کول شروع کړي چې د هغې د حملې د وجې د پیټي د بیګ نه هغه فایر پلیس د کینګ هغه بوتل بهر راپرېوځي چې د هغې د خوشبو نه هغه ټول فایر پلیس هغه سیټ ته اټرک شي او دغه سیټ ته راروان شي. د هغه فایرفلایز یعنی د هغه جوګنو په لیدو سره د خوبای ذهن ته یو آیډیا راشي او دی په منډه باندې لاړ شي او هغه بوتل راواخلي. خو چې دی څنګه د بوتل راوړي دغه دوران مار په ده باندې حمله وکړي او د بوتل پرېوځي او هغه مات شي او د هغې نه هغه کینګ ازاد شي او هغه تښتېدو ولي چې دغه دوران پروفیسر راشي او د کینګ په لاس کې راټینګ کړي
او دغه کینګ رانیولو څه د پروفیسر لاس اور والي او دې منډې کو د مار هغه خولې ته ورودانګي چې هغې پسې شاته هغه ټول جوګ ورننوځي او د مار دننه او بهر ټول وسوځي او د هغه سوځېدو سره دا ټوله مقبره راماته شي خو دې منډې کې او یو دریا ته ورودانګي د هغې د وجې دی بچ شي او پروفیسر پکې مړ شي او دی د لینګ لنګ بورډ ځان سره کړي او واپس کور ته راشي او د راتلو سره دی د ټولو مړو یعنی د پروفیسر شکریه ادا کړي او بیا دغه هیره د هغه ډرایګن بون خواله راوړي چې د هغې د وجې د ډرایګن بون او دغه هیرې نه دواړو نه رڼا راوځي او بیا موږ ته د یو غر په سر باندې یو بیډیو وښیي یعنی اوس انسانانو سره ځناور هم دغه شراب نه آزاد شو او دا موی په دې ختم شي.